و یو څو ملګري کشتۍ کې روان وو. کشتۍ کې سفر کولو چې یو ځای ته رسېدلي دي نو دغه طوفان پرې راغلی، سمندري طوفان. دا کشتۍ باندې دا اوبه راوړي او خلکو چیغې شروع کړې ده چې کوم کشتۍ کې ناست دي چې یا الله مونږ بچ کړي، یا الله مونږ بچ کړي، یا الله خیر، یا الله خیر. ټول چیغې وهي چې یا الله مونږ بچ کړي. خو دې کشتۍ په یو کونج کې یو سړی ناست دی، هغه چیغې نه وهي، غلی ناست دی. نه دا وایي چې یا الله مونږ بچ کړي، نه بس یو خبر هم نه کوي، نه یې داسې وایي چې یا الله خیر، بس غلی ناست دی، خوله یې بنده نیولې ده او ټول پریشانه دي. او دا ټول خلک د یو کس ته ګوري چې مونږ ټول په تکلیف کې یو، دی هم په تکلیف کې دی، دی چیغې نه وهي او مونږ ټول چیغې وهو. دا څه خبره ده؟ خو داسې حساب وشو، هغه طوفان چې و که نه هغه الله تعالی ختم کړو. دی روغ رمټ د سمندر نه ووته. چې کله ووتل هغه ټول ملګري ده ته راغله، ورته وویل چې تا خدای تباه کړه. خلک د یا الله خیر، د یا الله فضل وکړي، داسې چیغې ووهي، اواز وکړي، الله تعالی ته سوال وکړي، ته غلی ناست یې، دا ولې؟ دا اواز یې ولې نه کولو؟ دې ملګري ورته وویل چې زه د الله په کارونو کې کار نه لرم. ما یو دفعه د الله په کار کې کار درلودلی، دومره غولې راباندې خوړلې دي چې انتهایي زیات. هغوی د دې خبرې څه مطلب دی؟ و یو دفعه زه په ځنګل کې روان وم، په ځنګل کې روان وم، دا وړې وړې ګونګټې نه دي، دا وړې وړې ګونګټې. وایي دا مې وکتلو، وایي ما ویل چې یا الله ستا خو په هر کار کې حکمت دی او په هر کار کې ستا خیر دی، نو په دې کې څه حکمت دی په دې ګونګټ کې چې تا پیدا کړی، دې کې څه فایده ده زموږ لپاره؟ تاسو الله جل جلاله فرمایلی دي چې د ټول دا څومره مخلوقات چې ما پیدا کړي دا ما د انسان د فایدې لپاره پیدا کړي. الهه په دغه ګونګټ کې زموږ لپاره فایده څه شی ده، څه حکمت دی پکې؟ وایي دا سوچ مې ځان سره کولو. او دې ګونګټ کې کار دا دی چې دغه د انسانانو دغه اودسمات چې دی دا راټولوي، داسې وړې وړې توشلې ته جوړوي، راټولوي، داسې وړې وړې توشلې ته جوړوي، بیا ږدي. اوس ښه ډېر او خپله سوړې جوړه کړې هغې ږدي. ما چې دا توشله غوندې ځان سره روانه کړې دې ګونګټ دی، ګونګټ کې حکمت څه شی دی، څه خبره ده؟ دا سوچ مې ځان سره کول روان شوم. وایي چې زه لاړم، یو څو ورځې بعد ما باندې یو مرض ولګېدلو، یو مرستیا راته پیدا شوله. داسې مرستیا شوله چې زه چې وم اودسمات مې نه کېدلو، بس کلک هغه خلک ورته بعضې وخت کې قبض وایي، قبض وم، بس اودسمات مې نه کېدلو، ډېر زیات په تکلیف کې وم. ډېرو زیاتو حکیمانو باندې وګرځېدم چې یو حکیم ته به ورتلم، هغه چې د دې علاج موږ سره نشته، بل ته خو اخره کې چا راته وایي چې هندوستان ته لاړ شه، هغلته لوی لوی حکیمان دي، هلته چې کله لاړې نو هغوی به بیا ستا علاج وکړي. و هندوستان ته لاړم، ډېر زیات په تکلیف کې وم او دسمات مې نه کېدل. وایي هغې حکیمان راته وایي چې ستا علاج کېږي خو دوایي ډېره سخته ده. ما ورته چې هر رنګې دوایي خورم چې دا علاج مې وشي. هغه ورته دوایي دا ده ته په ځنګل کې هغه ګونګټ پیدا کوي چې هغه د انسانانو د اودسماتې نه د ډک بول نه هغه وړې وړې توشلې جوړوي، هغه توشلې به پیدا کوي، هغه به 6 دانې خوري ته بیا جوړوي. ما ته سوچ راغی چې دا چې ما هغه خبره کړې وه چې الهه ته به دې توشلو کې څه خیر پیدا کړی، اوس الله تعالی ما ته خیر راښیي په دې کې څه خیر دی. و چې رالم او رښتیا هغه په ځنګل کې ګرځېدم، اخر مې ګونګټ پیدا کړ، بیا مې 6 دانې دغه وړې وړې د اودسماتې نه چې توشلې جوړې کړې وې دا مې پیدا کړې. و چې دا مې وخوړلې خو ځکه او بولو که نه تش بولو ډېره سخته و چې تېرول مې، اوس مجبوري وه، د زندګۍ نه نور څه راته ګران نه ول. اوس ومې خوړل، چې ومې خوړل بس ښه شومه. وایي ما ویل چې الهه دې نه بعد به زه ستا په کار کې کار نه لرم. دا اوس چې په کښتۍ کې زه ناست وم او تاسو ټول ویل چې یا الله خیر او یا الله داسې وکړي، وایي ما وایي چې یا الله دغه یو پیر مې ستا په کار کې کار درلودلی د غول دې راباندې خوړلي دي، زه بیا ستا په کار کې کار نه لرم. که اوبه مې ډوبوي او که اوبه مې نه ډوبوي او که سمندر راځي او که بچ کېږم، الله پوه شه او کار یې پوه شه، نو د الله په کارونو کې به کار نه لرئ. ښه